په هر ځای مې د خپل کور مینه ماتیږي، په وطن باندې د مور مینه ماتیږي. په دې غرونو مې د پلار هومره ډاډه یم، په نښترو مې د ورور مینه ماتیږي. وطن د باندې ګورو او دا خبره درته ثابتوو چې وطن په رښتیني ډول باندې ښکلی دی. بانډې شته دی، دلته خلک اوسېږي او که څه هم دوی د ښار لاسودګۍ او لاسریتوبه لري دي، خو ژوند یې له ډېرو خوندونو ډک دی. دا یو جلا اړخ دی د وطن، دا یو داسې اړخ دی چې تر اوسه د کمرې په سترګه نه دی راغلی. در دی مصری دی نور با جور کی دیوالونا چې غسرې ته 2 کاله تللی یم درې پورې. تر اوسه پورې چې غسرې ته 2 کاله تللی. په هر ځای مې د خپل کور مینه ماتیږي، په وطن باندې د مور مینه ماتیږي. په دې غرونو مې د پلار هومره ډاډه یم، په نښترو مې د ورور مینه ماتیږي. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو، یو ځل بیا شهاب شاداب یم تاسو ته د یوې نوې او جلا خپرونې سره. مونږ د غرونو په منځ کې سلګونه کیلومتره مزل وکړو، څه په موټر کې او څه پلې راغلو چې تاسو ته نوې نندارې وښایو، د وطن عجایب درته وښایو او د وطن هغه ښایستونه تاسې ته وښایو چې تر اوسه مو نه دي لیدلي. تقریبا د ډیورنډ پړځي کرښې ته نږدې ناړۍ ولسوالۍ ده او په غرونو کې مو تقریبا په غره کې مو 2-3 ساعته مزل کړی او دلته راغلي یو دغه نادر ښایستونه په تاسې ګورو. نو ملګرو را سره اوسئ، موږ ځو داسې او تاسې ته د دغه سیمې خلک ښایو، د دوی ژوند درته ښایو، د دغه سیمې ښایستونه درته ښایو، تر څو تاسې هم هغه ملګري چې مسافر دي په نورو وطنونو کې دي، هغوی هم د وطن مینه ورباندې ماته شي او هغه چې په وطن کې دي هغوی باندې دا ښایست وینو، د دې ځي خوند ورباندې وینو، تر څو راشي دلته او دوی هم د دغه سیمې له ښایست څخه خوند واخلي. نو ملګرو یو بیت دی وایي چې د ښار په شور کې رانه ساه خیږي، د ښار په شور کې رانه ساه خیږي، د غرونو غیږې ته پناه وړمه. نو کله کله د غرونو غیږې ته هم پناه وړئ، د هغه ځي ښایستونه خوند ورنه اخلئ. طبیعت چې انسان ته کوم ذهني سکون ورکوي دا یو شی نشي ورکولی. نو ملګرو راغلي یو ډېرې لرې سیمې ته، نښترې دي، څېړۍ دي، غوزان دي، دغه ټول شیان دلته چې دی دغه غرونه پرې پوښل شوي دي. نو ملګرو موږ ډېر مزل کړی دی، یوازې ستاسې لپاره هم کړی دی چې تر څو تاسو ته ښایستونه وښیو. که څه هم لاره ډېره ستړې کوونکې ده، وطن د باندې ګورو او دا خبره درته ثابتوو چې وطن په رښتیني ډول باندې ښکلی دی. را سره اوسئ ملګرو. سلامونه درنو ملګرو، د ډېر زیات مزل وروسته بیا هم یو سر ته راختلي یو او له دغه غر نه اخوا نندارې هم په تاسو باندې کوو. نو مزل ډېر دی، ستړی کوونکی هم دی، خو عمله سکون هم ډک دی. ساحه کې ولاړ یو، دلته څېړۍ او د ګورګورو ونې دي او بیا دغه مخامخ چې ښکاري ملګرو دغه د نښترو ونې دي. نو هر ډول ونې دلته شته دی، وطن ښکلی دی. دلته ویډیوګانو کې تاسې کتلی شئ ملګرو، بانډې شته دی، دلته خلک اوسېږي او
که څه هم دوی د ښار لاسودګۍ او لاسریدو به لرې دي خو ژوند یې له ډېرو خوندونو ډک دی. هغه طبیعي خوندونه، هغه ساده کلیوال خوندونه چې په غره کې شته، په طبیعت کې شته دی، هغه بیا په ښار کې نشته دی. نو که دوی لاسریتوب به لرې دي خو بیا هم د دوی په خپل ژوند ډېر زیات خوشحاله دي او په دغه خپل اوسني ژوند باندې د خدای پاک نه ډېر راضي دي او دوی وایي چې موږ تر ټولو ښه ژوند کوو. نو روان یو په لاره باندې ملګرو، زموږ چې کوم ځای هدف دی هغه ځای ته را نه یو رسېدلي. دغه په لار کې د یخو اوبو یو وله ده چې کټ مټ لکه د واورې اوبه له هغې هم یخې دي، د سړي تنده ورباندې ماتېږي. نو وطن هسې نه هم ښکلی دی ملګرو، خو دا یو جلا اړخ دی د وطن، دا یو داسې اړخ دی چې تر اوسه د کمرې په سترګه نه دی راغلی. نو ملګرو له دغې نه خوند واخلئ، عجیبه ځای دی. موږ به مخکې هم ځو او تر څو تاسو ته نوې نوې نندارې وښایو او حتما به د دغه ځای له خلکو سره هم خبرې کوو. تاسې زموږ سره تم اوسئ او موږ مخکې ځو. ډېره زیاته مننه. په خیر په خیر په خیر په خیر. ستړي مه شئ ستړي مه شئ، ټول ستړي مه شئ. تاسو مکتب له راغلي وئ؟ مکتب کوم ځای کې وی؟ محلي ټولګی هم دی؟ دلته راځئ او کورونه هم کوم ځای کې دي؟ رانږدې شئ، ټول رانږدې شئ، تاسو هم رانږدې شئ. کورونه هم کوم ځای کې دي؟ ټول کده نه راځئ؟ ستاسو کور هلته دی او محلي ټولګي له دلته راځئ. څوم سیم کې وئ؟ ټول دویم سیم کې وئ. ماشومې ته د دوو پاړۍ شی ویلې؟ دوو پاړۍ وویوه. 1 2 2 2 2 4 3 2 4 4 2 5 5 2 6 5 2 2 2 2 4 7 2 8 9 2 13 ډېره چاک وکړئ، چاک ولا وکړئ. آفرین. نو مزه یې تاسو رانږدې شئ. ملګرو په لرې پرته سیمه کې چې سلګونه کیلومتره لار ده، په غرونو کې پلي لار ده، په هغې کې دلته دغه د علم څرک دا زموږ د وطن د راتلونکي روښانه نښې دي. نو خدای دې وکړي چې دوی لا هم پسې پر مخ لاړ شي او دوی دلته راځي تر څو د علم له نعمته ځان برخمن کړي. له لرې ساحې راځي، موږ چې راغلو تر دې ساحې پورې نو ډېره زیاته لار وه، موږ ډېر ستړي شو، خو دوی هره ورځ دلته راځي او دلته د زده بډانې کلي ته روان یو. دغه دره ده او دغه دوه ماشومان هم را سره په لاره ملګري شو، درنو دوستانو. نو دا ماشوم راته څه وایي تاسې ترې واورئ، مهرباني ځه ویې وایه. په شفتالو کې کوږی راکړه، مرتبانه کې چنجړن چېرې مازې در دی مصری د نورو به جوړ کې دیوالونه. ډېر ښه ډېر ښه. درنو ملګرو، نو دغه د غرونو دوی چې اکثره بیا کله رمې پیایي. وعلیکم السلام وروره، ښې حالات ښه دي؟ خیر وضعیت ښه دی؟ نوم دې څه شی دی؟ نور محمد. نور محمد د کوم کلي اوسېدونکی؟ د شیناګر. شیناګر خو کوز دی که نه؟ او دا بډیانه د دې څه نوم دی؟ د بډانې وایي. بډانې؟ بډانې. ښه. نو دلته د غره کې به یې رمې پیایي که نه نور څه کار؟ نه نور څه کار مار کوو، داسې رمې مې شی نشته. ښه څه دیړي میړي؟ او دیړي میړي.
بیا هم ستړي مه شئ د پامیر چې وي درنو لیدونکو د ناړۍ ولسوالۍ په یو لرې ساحه کې یو بډانۍ په نوم یو کلی دی زموږ چې کوم غر کې همدا اوس ناست یو نو په دغې د غره په سر باندې د ډیورن کرغېړنه کرښه ده نو دلته را سره د دغه سیمې یو ځوان ناست دی له ده سره خبرې کوو ستړی مه شي ځوانه خیر اوسه نوم دې څه دی ذاکر ذاکر خانه ته هم د دې ځي او ماشاءالله څڼې او پکول او سټایل خو دې ښه برابر دی نو او انشاءالله نو څڼې خو دې غواړي د تیل د شړشمو تیل ورکړې که نه کم لرې ځي نه ورته تیل راغواړي نه شړشمو تیل د بازار نه راوړه ولګو ناړۍ بازار او ناړۍ بازار او دا پکول دې چېرته پیدا کړی پکول هم ناړۍ کې اخیستی ناړۍ بازار کې دا ګنډل دلته جوړیږي او ناړۍ بازار کې ګنډلېږي ماشاءالله ډېر ښه دی نو چغستری ته څو ځل تللی چغستری ته 2 کاله ته تللی یم درې پورې تر اوسه پورې چغستری ته 2 کاله تللی نو لار هم ډېره ده چې دې ځي نه ځې نو بیا سړی حتما ستړی کېږي موږ راغلو ولا چې ډېر زیات ستړي شو او بس نو خامخا خو ځه ځای هم ښکلی دی په مزه لړځي که او ښه صحیح ده نو چغستری ته څومره وخت کېږي چې نه تللی یاره داسې 15 میاشتې کېږي نه یم تللی 15 میاشتې مخکې تللی او مخکې تللی یم ښه نو اوس پیلن څه مصروفیت لري څه کار کې یاره پیلن بس کور کې یو څه مصروفیت بل څه دغه نه لرو بس کور کې دا مالونه ګډې بزې دا شیان به دلته څرې که نه او مالونه سره ووشتل مطلب شپونې دلته د چې کوم دا خلک اوسېږي که نه دا خو بانډې دي او دا دوی ته تعلیم زمینه ورته برابره ده تعلیم کوي که نه لرې پسې ځي یاره دلته خو چې بس لږه کم چې دا لوی شوي که نه دا خو د بیزو او د دې شیانو څه بس د وخت نه بلدتیا لري که نه داسې په غره کې دي نو ماشومان چې کم دي دا اوس دا مکتبونه شروع شوي دي یا مهارت پر راتلو وخت نه وروسته نو بس په دې کې دي دا ماشومان دي نه مخکې چا مکتبونه دا محلي ټولګي دي او د محلي ټولګي دي نه مخکې چا بس مکتبونه نه دوی هم د زده کړو نه محروم هغه وخت کې او محروم زده کړو محروم مکتب د دې نه به څومره لري چې د عمومي مکتب یو خلک ورته د درس لپاره راځي یا تر 12 پورې یا تر 9 پورې دې نه څومره لري دی یاره 12 پورې دې ځای نه 2 ساعته مزل ورته دی 2 ساعته مزل دی دې نه ورته دا خو به ډېره سخته ده نو زه ښه خبره داره چې محلي ټولګي راغلي او تر یو څه حده پورې سهولتونه ورسره راغلي دغه تر 3 ټولګي پورې دي نو له هغوی نه وروسته هم که د دوی یو څه لاسنیوی وشي د تعلیم په برخه کې نو دا به ډېر ښه کار وشي ښه بله خبره کوو کرکټ خو ګورې که نه او کرکټ خو ګورو افغانستان ټیم کې دی کوم لوبغاړی ډېر خوښ دی لوبغاړي پیژنې او پیژنم کوم یو دی ډېر خوښ دی یاره خوښ دی نجیب هم ښه دی بس داسې نور هم ښه دي دا خو د ښه پلیر انتخاب کړی دی ګوره ښه نو ته کور دلته نږدې دی که نه او کور مې دې بار ځای موږ ځان سره ډوډۍ له بیا که نه ولې دا ډوډۍ له منې نه دی وګوره هسې نه چې موږ دلته مصروفه شو بیا تلی نه زه در صحیح ډوډۍ له بس ځو صحیح ده ولې نه خیر اوس ستا د کور ودانې نو زمونږ ډوډۍ خو دلته بل ملګري تیاره کړې ده نو ستاسې د ټولې د کور ودانې ډېره زیاته مننه چې موږ ته دې وخت راکړو صحیح ده مننه ډېره مننه